په دې ویډیو کې به تاسو ته د نظر بد علاج وښیم چې د نظر بد څخه د بچ کېدو کم علاج دی. یو علاج خو موږ سره د زموږ شیخ صاحب او زموږ چې کوم استادان دي هغو یو قسم د هغو سره یو پوډر دی د 15-16 بوټي دي چې د غرو څخه راجمع کوي، بیا پر هغه باندې په زراو واره د یو ذکر او اذکار دی هغه ور باندې کوي. نو دا یو داسې پوډر دی چې دا د دې دود چې دی هغه په خانه کعبه کې هم د نظر بد او د سحر جادو د جناتو د اثر د پیریانو او دا رقم د کور د شنه چې څو وخت دا ودوي نو د دې برکت سره به هغه د الله تعالی د غزي حفاظت کوي. دا په خانه کعبه کې هم دا دودیږي. دا یو پوډر مر سره دی. او دویم یو آیات مبارک دی د قران کریم چې کله یو انسان هغه آیات وایي سحر الله تعالی به تر ماښام پورې حفاظت وکړي د نظر بد د اثر څخه، او چې کله انسان ماښام وایي آیات تلاوت کړي تر سهاره پورې به الله تعالی د نظر بد څخه د حفاظت وکړي. هغه آیات به تاسو ته پر سکرین باندې هم ولیکم او دا ویډیو د ثواب په خاطر باندې مخ د سره شیر کړي چې نور مسلمانان ته هم د دې فایده ورسیږي. هغه آیات داسې دی: وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِم لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. دا آیات ډېر سره تلاوت کوي ځکه نظر چې هغه حق دی، هغه ډېر غټ اثر لري. نو دا آیات که تاسو نظر ورسوي هم نه یاست، دا باوجود د آیات سهار او ماښام دا د سره په د ژوند یو حصه وګرځوئ، په دې سره وخت نه ضایع کیږي ان شاء الله العزیز. تاسو دا آیات ډېر وایاست چې الله تعالی دې تاسو حفاظت وکړي.